بسم الله الرحمن الرحیم. هیله لرم چې روغ او جوړ به اوسئ راته ګرانو هیوادوالو. نن غواړم تاسو سره د کابل او د ولایتونو د بیومتریک پوهنې جدول سره شریک کړم. مخکې له دې چې تاسو سره د جدول سره شریک کړم د ټولو ولایتونو، نو زمونږ اسکی میډیا چینل سره سبسکرایب کړئ، لایک او شیر کړئ ترڅو نور هیوادوال هم ترې خبر شي. او بل یادوري وړ چې هغه کسان چې غواړي د پاسپورت په ارتباط باندې معلومات ترلاسه کړي، موږ هفته کې 2 ځلې یا 3 ځلې موږ لایف راځو، کولی شي دغه زموږ د لایف ویډیوګانې هم دغه یوټیوب چینل څخه څه وکړي وګوري. هر لایف چې موږ راځو ته ځان سره څه کړو، هغه ویډیوګانې بیا ځان سره ثبتوي. لکه تېره ورځ چې موږ په ټلګرام کې لایف راغلي وو، نو هلته مې ویډیو ته څه کړی ثبت کړې ده. نو کولی شئ تاسې دغه زموږ یوټیوب چینل ته راشئ او هغه پوښتنې سوالونه چې دوستانو موږ نه کړي کولی شئ هغه ځوابونه دلته بیا ترلاسه کړي. نو د هر یو بېلابېل موږ ویډیوګانې جوړوي او دلته څه کو اپلوډوي. نو راځو د کابل او د ولایتونو هغه جدول ته راځو. تاریخ ته د 1402 کال د 8مې میاشتې 9 تاریخ ته لومړی سر کې کوم راځو کابل ته راځو. کابل فلم لپاره هم د 1401 کال د 6مې میاشتې اول تاریخ ته رسېدلی ده. فکر کوم دغه نن تاریخ یو ورځ تاریخ شوې ده مخکې تللی ده، یعنې فلم لپاره د سنبلې 2م تاریخ ته رسېدلی ده د کابل نوبدهي. او اروزګان چې ده د اروزګان نوبدهي د 1402 کال د 8مې میاشتې 4م تاریخ ته رسېدلی ده. او بادغیس د 1402 کال د 5مې میاشتې 3م تاریخ کې ده. بامیان د 1402 کال د 4مې میاشتې 18م تاریخ کې ده. بدخشان هم د 1402 کال د 6مې میاشتې 15م تاریخ کې ده. بغلان هم د 1402 کال د اولې میاشتې 26م تاریخ کې ده. بلخ بیا چې ده د 1401 کال د 12مې میاشتې اول تاریخ کې ده. پروان ولایت چې ده د نوبدهي د 1402 کال د اولې میاشتې 18م کې ده. پکتیا ولایت د 1402 کال د 6مې میاشتې 3م تاریخ کې ده. احتمال شته چې په راتلونکو ورځو کې د پکتیا سیټ هم خلاص شي. پکتیکا د 1402 کال د 8مې میاشتې اول تاریخ کې ده. پنجشیر د 1402 کال د 9مې میاشتې 22م کې ده. پنجشیر هم د 12 یا 10 ورځې وروسته یا 8 ورځې وروسته د سیټ هم خلاصیږي، یعنی 8 روز بود یا 12 روز بود سیټ ولایت پنجشیر هم باز میشه. او نوبدهي تخار کیاس د 1402 کال د 5مې میاشتې 26م تاریخ کې ده. جوزجان ولایت نوبدهي د 1402 کال د 2مې میاشتې 13م کې ده. خوست ولایت د 1402 کال د 3مې میاشتې 9م تاریخ کې ده. د کندي ولایت د 1401 کال د 12مې میاشتې 20م تاریخ کې ده. سرپل ولایت د 1402 کال د 5مې میاشتې 29م کې ده. احتمال است در می نزدیک ها بخیر ست سرپل هم به شکل دوباره باز شود، باز میتونیم فرم خود تبدیل کنیم. کسایی که تا الان ثبت نام نکرده میتونن اونها فرم خود چیزی کنه، یعنی میتونه فعلا ثبت نام در کابل کنه، باز میتونه فرم خود از کابل ولایت ها تبدیل کنه وقتی که باز میشه. فقط فعلا ست ولایت ها که باز میشه برای نیم ساعت یا 1 ساعت یا 5 دقیقه یا 10 دقیقه یا 12 دقیقه 20 دقیقه باز می باشه. نوبدهي سمنگان کیاس د 1402 کال د 5مې میاشتې 14م تاریخ کې ده. غزنی ولایت نوبدهي د 1401 کال د 9مې میاشتې 6م تاریخ کې ده. د غور ولایت نوبدهي د 1402 کال د 6مې میاشتې 12م کې ده. فاریاب ولایت نوبدهي د 1402 کال د اولې میاشتې 21م کې ده. فراه ولایت نوبدهي د 1402 کال د اولې میاشتې 28م کې ده. کاپیسا ولایت نوبدهي د 1412مې میاشتې 13م کې ده. کندوز ولایت د 1402 کال د 5مې میاشتې 19م کې ده. کندهار ولایت د 1402 کال د 6مې 19 کې ده. کونړ ولایت د 1402 کال د 4مې 10 کې ده. لغمان ولایت د 1402 کال د 2مې 19 کې ده. لوګر ولایت د 1402 کال د 6مې 11 کې ده. ننګرهار ولایت د 1402 کال د 3مې میاشتې اول تاریخ کې ده. نورستان ولایت د 1402 کال د 8مې میاشتې 5م تاریخ کې ده. نیمروز ولایت د 1402 کال د 6مې 3م کې ده.
هرات ولایت د 1401 کال د 11مې 14 کې ده. هلمند ولایت د 1402 کال د 9مې 4 کې ده. او میدان وردګ ولایت د 1401 کال د 12مې 23 کې ده. زابل ولایت د 1402 کال د 8مې 5 کې ده. دا د کابل او د ولایتونو د بایومتریک پوهنې جدول. فعلا لپاره په ولایتونو کې هم یعنی فعلا لپاره فقط په ولایتونو کې څو جلده پاسپورټونه توزیع کیږي او همدارنګه په کابل کې 15,000 جلده پاسپورټونه توزیع کیږي. او هغه کسان چې غواړي مریضان دي یا نور سیم مکتوبونه لري هغوی کولی شي مستقیما د مکتوب په اساس باندې هغوی ته ورکړي. هر وخت کولی شي د مراجعو کې هغوی ته ورکړي، کوم مشکل نشته. او هغه کسان چې آنلاین شکل سره ثبت نامونه کړي دي فعلا لپاره د ولایتونو بدیهي په دغه تاریخونو ته رسېدلي دی، کولی شي خپل فورمې دې هم مطابق د بارکوډ په اساس وګوري چې کوم دوی کله ثبت نام کړی دی او فعلا لپاره د ولایتونو بدیهي کوم تاریخ ته رسېدلی بیا دوی تفاوت دې وګوري، بیا د محاسبه کې چې څومره ورځ بعد دوی ته څه کېږي نوبت رسېږي. او بل هغه کسان چې داسې بعضې کسان نه پوهېږي چې موږ نوبت څه وخت راځي، خو معمولا د ولایتونو نوبدیهي چې دا هره ورځ چې مخکې ځي فقط 3 ورځې مخکې ځي. عموما یعنې ټول ولایتونو داسې بعضې ولایتونه دي چې یو ورځ کې فقط 2 ورځې مخکې ځي، بعضې ولایتونه دي چې یو ورځ مخکې ته ځي، بعضې دي چې حتی لکه د هرات او دغه لوی ولایتونه چې دی په ورځ کې حتی 3 ورځې بعد یو ورځ مخکې ځي، یا یو هفته بعد یو ورځ مخکې ځي، یا یو میاشت بعد یو ورځ مخکې ځي. خصوصا کابل چې د دوی هفته کې نه ده، هفته کې 4 ورځې یا 3 ورځې 5 ورځې مخکې تګ کوي، یعنې مخکې ځي. نو فعلا لپاره بعضې ملګري مسج کوي موږ ته چې د سنبلې میاشتې یو ډېر کسانو ثبت نامونه کړي دي، دا به څنګه شي او دا به آیا دا به موږ ته زر نوبت ورسېږي او نه رسېږي. معلوم چې سنبلې میاشت کې به ډېر کسانو ثبت نامونه کړي، ځکه د یو وخت کې د اسیډ دوباره واشو، هغه وخت چې 6 میاشتې بند بیا دوباره واشو، ډېر کسانو ثبت نامونه وکړم. نو خو دونه وخت کې البته زیاترو کسانو فورمونه هم ولایتونو ته تبدیل کړي دي. نو هغه اندازه باندې تاسو چې فکر کوئ هغه اندازه باندې به کابل کې سیټ کې پاتې نه وي. نو طبعا د کابل سیټ نسبتا پخوا په شکل سره دونه ډېر کسانو پکې ذخیره نه وي. نو حتما موږ ته معلومیږي دوی سبا ته له خیره سره نوبدیهي کېږي، معلومه شي چې د سنبلې میاشت کې ډېر کسانو ثبت نامونه کړي دي نه دي کړي. او دغه د عقرب د میاشتې 9 تاریخ نه وروسته بیا د کابل نوبدیهي بیا څه کېږي مخکې ته ځي. فعلا لپاره د 9 او 10 پورې دغه د نوبدیهي تاریخونه مشخص کړي. دغه کوم کسانو چې په دغه تاریخ باندې ثبت نامونه کړي د 1401 کال د 4مې میاشتې 2م تاریخ باندې دوی ته فقط د روان کال د 8مې میاشتې تر 9 تاریخ پورې دوی ته تاریخونه ورکړي د دوشنبه یا سه شنبه یا چهارشنبه نهایي د کابل نوبدیهي اپډیټ کېږي. او بیا موږ ته معلومیږي چې د کسانو ډېر کسانو ثبت نامونه کړي دي کابل کې او یا که نه. بیا هم تشویش مه کوئ، حتما دومره کسانو به ثبت نامونه نه کړي، خو طبعا د معمول په شکل سره لکه څرنګه چې مخکې ورځو کې هم یو هفته کې تقریبا 10 ورځې مخکې لاړې، 15 ورځې مخکې لاړې، 4 ورځې مخکې لاړې، انشاءالله د راتلونکو هفتو کې به هم دغسې مخکې تګ وکړي. تشویش ورته مه کوئ. او بیا هم که تاسې مشکل لرئ کولی شئ د دغه ویډیو لاندې موږ سره کمنټ شریک کړئ، تر څو د هغې په اعتبار باندې موږ تاسو ته ویډیو جوړ کړو یا تاسو ته کمنټ کې ریپلی درکړو، تاسې مشکل حل کړو. او که بیا هم غواړئ نور معلومات ترلاسه کړئ د ویزو په ارتباط باندې، د پاسپورټ په ارتباط باندې، کولی شئ زموږ ادرس ته په یوټیوب چینل کې دلته مراجعه کولی شئ او دلته ورشئ او همدغه خالي سکیم میډیا سرچ کړئ، زموږ یوټیوب چینل سره څه تعقیب کړئ. او یادوري وړ ده چې دغه زموږ یوټیوب چینل سره هم سبسکرایب کړئ، لایک او شیر کړئ تر څو نور ملګري او دوستان خبر شي. او که تاسې غواړئ د هر ورځ لیستونه ځان سره ولرئ یعنې تعقیب یې کړئ، نو کولی شئ دغه زموږ د ټلګرام ادرس ده، په دې ټلګرام ادرس باندې موږ سره څه کولی شئ موږ تعقیبولی شئ، کولی شئ دغه ځای هم معلومات ترلاسه کړئ، ځکه هر ورځ موږ په ټلګرام کې معلومات شیر کوو، لیستونه شیر کوو د هرې ورځې، کولی شئ د هغه ځای هم د ولایتونو نوبدیهي ترلاسه کړئ. دا و د کابل او د ولایتونو نوبدیهي. نو د راتلونکي لپاره کوم سوال لرئ، کوم وړاندیز لرئ، کولی شئ موږ سره شریک کړئ. مننه، کور آباد. بیا هم یادوري کوم څخه چې دا زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب، لایک او شیر کړئ. مننه، کور آباد.